الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معززو ورونو، د عقایدو د درس په سلسله کې یا د عامه پوهاوي د درسونو په سلسله کې نن 11 درس دی. په ننني درس کې بیا هم د عقایدو موضوع ده. د ایمان حکمونه. د ایمان حکمونه څه ته وایي؟ یعنې دا مؤمنه مسلمانه کله چې تا ایمان قبول کړي، د ایمان رکنونه دې پر ځای کړل، د ایمان حکمونه دې د ایمان شرطونه دې ټوله په ځان کې موجود کړل، نو اوس د مؤمن مسلمان حکم څه دی؟ باید نو څه ورسره وشي؟ د دغه مؤمن مسلمان 7 حکمه دي. 5 حکمه یې په دنیا کې دي، 2 حکمه یې په آخرت کې دي. د دنیا مشهور 5 حکمونه یې دا دي. لومړی حکم: تر اسلام راوړلو وروسته یې د شرعي پریکړې یا د شرعي دلیل او د شرعي حکم بغیر وژل حرام دي. کله چې یو څوک مسلمان شو، قتل یې حرام دی. یوازې د وژلو اجازه د یو اسلامي محکمې او د شرعي حکم له لورې کېدلی سي. عامو خلکو ته وژل حرام دي تر داسې اندازې پورې که چیرې د یو چا پلار یو څوک قتل کړي، د دغه مقتول زوی خو د قصاص حق لري، خو قصاص به پر خپل سر نه اخلي، بلکې د قاضي تر فیصلې وروسته به بیا د قصاص حق لري. 2 حکم د دې مسلمان دا دی چې مال اخیستل یې حرام دي، غیر د هغه شرعي غوښتنو څخه لکه زکات، سرسایه او داسې نور، البته د شرعي اصولو سره برابر. شریعت یا شرعي حکومت یې مکلف کولی سي چې دغه شیان ادا که. د شرعي حق بغیر د ده شخصي مال یو چاته د ده بې اجازې اخیستل حرام دي. 3 حکم یې دا دی چې د دغه مسلمان د شرعي دلیل پرته بې له کومه موجبه یې بندي کول حرام دي. 4 حکم یې دا دی چې تاوان ورته رسول، یعنې سپکاوی یې کول، غیبت یې کول او بهتان باندې ویل حرام دي. 5 حکم یې دا دی د کومې نښې او دلیل بغیر د بدو ګمان ورباندې کول حرام دي. دا 5 حکمونه یې د دنیا سوه. 2 حکمونه یې د آخرت دي. هغه اخروي حکمونه، مشهور حکمونه یې دا دي. 6 کله چې د قیامت ورځ راشي، د پیل څخه او یا د څه ځنډ وروسته به الله جل شانه جنت ورکوي. که ګناهونه نه وه یا یې ګناهونه وه الله ورمعاف کړه، یا یې ګناهونه وه یو څه سزا الله ورکړل، که ایمان تیر کړي یو وخت لا نه، یو وخت به الله جنت ورکوي، یا دستي یا تر یو څه ځنډ وروسته. 7 حکم یې دا دی چې د دائمي دوزخ څخه خلاص دی. یا دا چې یا دستي په دستي به الله جل شانه جنت ته بوسي، دوزخ ته به ګر سره وانستی. او یا دا چې که بیخي فیصله ورباندې وسوه، یو څه وخت یې تیر کړي، یو وخت لا نه، یو وخت به هم جنت ته ځي، د دوزخ څخه به خلاصیږي. دائمي دوزخ ورته نشته. که څه هم ځینې حکمونه ده نور هم شته، خو مشهور حکمونه علماو دغه بللي دي.
دا حکمونه سوه، ورپسې صفتونه دي. د صفتو څخه مقصد باور دی چې مؤمن مسلمان به څنګه عقیده لري، د الله جل شانه په وړاندې به څنګه عقیده لري. مؤمن مسلمان به د پاره 7 صفتونه دي. په دې 7 صفتو کې لومړی صفت د الله جل شانه پر موجودیت او پر یووالي باندې ایمان راوړل، باور کول، دا د ایمان لومړنی صفت دی. په دغه لومړني صفت کې یو څه تفصیلي خبره شته، ممکن په یو درس کې خلاص نشي، په 2 درسو کې شي، ځکه د الله جل شانه یووالی ثابتول په نقلي او عقلي دلایلو باندې، د الله وجود ثابتول په نقلي او عقلي دلایلو باندې، د الله جل شانه پر صفتو باندې یو اندازه علم راوستل چې د الله کم صفات دي. په دې اړه یو څه خبرې شته، نو ځکه که په یو درس کې دغه بیان خلاص نشي، نو په 2 درسو کې یا په 3 درسو کې به خلاصه شي دا خبره. الله جل جلاله فرمایي: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين له انه الحق. وای ژر دی چې موږ به خپل دلایل ورته ښکاره کړو، زموږ پر وجود باندې، پر کنارو د عالم او د دوی په ځانو کې تر داسې اندازې چې دوی ته حق ښکاره شي. الله جل شانه یو دی، الله جل شانه موجود دی. الله فرمایي وای موږ به خپل د قدرت نښې نښانې دوی ته وښیو. الله یو منل، الله یو موجود منل، دا لومړنی صفت دی. دغه صفتونه په آمنت بالله کې شته، آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دغه څه شیان، دغه 7 صفات دي: ایمان پر الله، پر ملائکو، پر رسولانو، پر کتابونو، د قیامت په ورځ باندې، او خیر و شر د الله له لوري څخه. دغه آمنت بالله، زما ایمان پر الله دی، الله موجود دی، الله یو دی، د الله پر وجود، د الله پر یووالي باندې دلایل. که څه هم د الله پر وجود او یووالي باندې ډیر عقلي دلایل شته، نقلي دلایل شته، خو د مثال په ډول باندې به ځینې بیان کړو. ټولو بیان خو بیخي ګران کار دی. اول به یې نقلي دلایل وایي، یعنې هغه چې په قرآن کې ویل سوي دي چې الله یو دی، 2 نه دي، زیات نه دي. اول به څه آیتونه را نقل کو، بیا به وروسته عقلي دلیل هم د الله پر یووالي باندې یو اندازه واضح کو. لکه مخکې چې مو ویل الله جل شانه په ذات کې شریک نه لري، ځکه الله جل شانه فرمایي: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. معنا دا خدای ستاسو یو خدای دی، د عبادت وړ بل خدای نسته مګر دغه یو خدای دی چې زیات مهربانه او پرا رحم لرونکی دی. په بل ځای کې الله جل شانه فرمایي: لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. یعنی که په مځکه اسمانو کې د الله جل شانه پرته نور خدایان وای، د شک پرته دواړه تباه کېدل. په بل ځای کې الله جل شانه فرمایي: قل هو الله احد. معنا دا اے محمد صلی الله علیه وسلم، الله یو دی، الله بې نیازه دی. لکه څرنګه چې الله جل شانه په ذات کې شریک نه لري، همدا ډول په صفتونو کې هم شریک نه لري. یعنې په ټول عالم کې هیڅوک داسې نسته چې په صفتو کې الله جل شانه ته ورته وي، نه وو او نستا او نه به یې. ځکه الله جل شانه فرمایي: سبحان الله عما یصفون.
الله جل شانه د هغه صفتونو څخه پاک دی چې کفار یې ورته ثابتوي، لکه نصاراو چې عیسی علیه السلام د خدای زوی باله، او یهودو عزیر علیه السلام د خدای زوی باله، او مشرکانو ملائکې د خدای لوڼې بللې، العیاذ بالله. همدا ډول الله جل شانه په عبادت کې یو دی، یعنی مؤمن باید الله جل جلاله ته خالص عبادت وکړي او په عبادت کې بل څوک ورسره شریک نه کړي، ځکه الله جل جلاله فرمایي ایاک نعبد، ای زما بندګانو داسې ووایاست خاص تا ته موږ عبادت کوو. همدا ډول الله جل شانه په مرسته غوښتلو کې یو دی، یعنی یو څوک چې مرسته ځینې غواړي د یوه الله څخه مرسته غوښتل کېږي، یعنی باید د الله جل شانه څخه مرسته او مدد وغوښتل سي، نه د بل چا څخه، ځکه الله جل شانه فرمایي و ایاک نستعین. الله فرمایي ای زما بندګانو داسې ووایاست خاص تا څخه موږ مرسته غواړو. او که پر دې موضوع لږ په تفصیل سره وغږیږو، ویلی سو چې انسان ته د الله جل جلاله څخه پرته د بل چا څخه مرسته غوښتل روا نه دي، مګر که یو څوک یوه سپېڅلې کړنه او یا یو سپېڅلی بشر چې الله جل جلاله ته نږدې وي، لکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، نور انبیا علیهم السلام، اصحاب کرام یا اولیاء رحمهم الله غیر مستقل وګڼي او یوازې په ظاهر ډول چې مخ یې یوازې د الله جل جلاله د جلبولو لپاره وي، وسیله وي، او دی و الله جل شانه ته وسیله وګرځي، غوښتنه په حقیقت کې د الله جل جلاله څخه وغوښتل سي، دغه کار ته توسل ویل کېږي. توسل پر دوه قسمه دی. لومړی ډول توسل په نیکو عملونو باندې دی، لکه لمونځ، روژه او داسې نور. دا توسل جائز دی، ځکه الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی د الله جل شانه څخه په صبر او لمانځه سره د مرستې غوښتنه وکړي. دوهم ډول توسل په نیکو بندګانو سره دی، لکه څوک چې توسل په پیغمبر سره کوي، دغه ډول توسل هم جائز دی، ځکه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خلافت کې وچکالي راغله. حضرت بلال بن ابي رباح رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم و قبر ته راغلی او ویې ویل یا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. یا رسول الله د خپل امت لپاره باران وغواړه، بېشکه دوی هلاک سول. روایت بخاري شریف را نقل کړی دی. وروسته بیا بلال رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ولیدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ژر دی چې باران به وسي. نو اوس که څوک د حدیث ته وګوري، بلال رضی الله عنه په رسول الله صلی الله علیه وسلم سره توسل کړی دی. همدا ډول حضرت عمر رضی الله عنه هم د بخاري شریف حدیث دی، د نبی علیه السلام په اکا سره توسل وکړي. ولیا الله اللهم انا نتوسل بعم رسول الله صلی الله علیه وسلم. په هر صورت یوازې د الله څخه مرسته غوښتل او د توسل موضوع بیا جلا ده، چې یو څوک انبیا یا نیک اعمال الله ته د هغو روی الله ته ونیسي چې الله د پلانکي پیغمبر د پلانکي ولی په برکت یا زما د نیکو اعمالو په برکت د پلانکی کار وکړه، دا جایز دی. نو دا خبره خو ما وویله چې اوږده ده، دا درس اوږدیږي. په راتلونکي درس کې به د الله جل شانه پر وجود باندې عقلي دلایل، پر یووالي باندې عقلي دلایل، بیا د الله پر وجود عقلي او نقلي دلایل، بیا د الله صفتونه او د الله نومونه، هغه به یو اندازه تر بحث لاندې ونیسو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.